الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم. لهر څه نه مخکې په نوي ډیلي کې د افغانستان په سفارت کې راغلیو درنو هیوادوالو تاسو ته هرکلی وایو او خوشحاله یو او افتخار کوو د تاسو په لیدو باندې چې الله تعالی له ډېره وخته بعد په یو داسې ځای کې سره یو ځای کړو. نن د موږ تاسې دپاره د ویاړ ځای ده چې په همدې مجلس کې که کارګر ده، که تجار ده، که انجینر ده، که پروفیسر ده، که ملا ده، که طالب ده او که د موږ تاسې هندوان یا سکان هیوادوال دي، دا ټول دلته حاضر دي. همدغه د افغانانو ارمان و چې همدغسې وحدت یې تر مابینځ موجود وي. ورونو تاسو ټول په جریان کې یاست چې تیره نیمه پیړۍ په افغانستان کې کوم ظلمونه، یرغلونه، اشغالونه تیر سو، نو د دښمن یوه لویه دسیسه دا وه چې بیل یې که او ایل یې که. د اختلاف ډېر تخمونه یې وکرل، تنظیمي اختلاف، قومي اختلاف، سمتي اختلاف، لساني اختلاف، د ټولو اورونو ته لمن ووهله. خو اوس الحمدلله د دې ټول مصارف او ټولې هیلې او ټولې هلې ځلې له خاورو سره خاورې سوې. تاسې ولیدل چې څو وخت مخکې په کونړ او مشرقي ولایاتو کې زلزله وسوه. افغانان څنګه یو موټی ودرېدل، څنګه له شماله تر جنوبه، له شرقه تر غربه او له هیواده بهر په مختلفو هیوادو کې ټولو د همدردۍ، همکارۍ، مرستو لاسونه راوغځول. په جوپو جوپو ځوانان له مختلفو ولایتونو روان سو د خدمت لپاره. دا هغه قوي پیوند او یووالی و چې د موږ تاسې ډېره پخوانۍ ارزو وه او دا یو بې مثاله شرکت و چې په دې مرستو کې وسو. بیا به تاسو پرون او بله ورځ یا دا څو ورځې اورېدلي وي یا به م لیدلي وي چې همسایه د موږ حرم نقص کو. په مقابل کې ولیدل چې ټول افغانان څنګه یو موټی ودرېدل، په داخل او خارج کې د هیواد په هره برخه کې داسې متحد ودرېدل، داسې بنیان مرصوص، داسې قوي اراده او داسې یو د بل ملاتړ څرګند سو چې دنیا یې هم حیران کړه، مقابل لورې یې حیران کو او د موږ تاسې نسلونو ته بیا یو نوی درس او یو نوی فکر ورکو چې افغانان که په خپل مابینځ کې ګیلې لري خو د نورو په مقابل کې بیا سره یو دي، بیا یو موټی دي، بیا یو عزم ده، بیا یوه اراده ده، بیا سره ورونه دي. همدارنګه له هیواده د باندې په نورو هیوادو کې تاسې وینئ چې له موږ سره د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو همدردي او همکاري ورځ په ورځ زیاتېږي، هم د حکومتونو هم د ولسونو. د کونړ د زلزلې په تعقیب له موږ سره 48 هیوادونو مرستې او خواخوږي څرګنده کړه. دا ډېر لوی تعداد ده. یا د ولسونو برخې ته کراسو
پرون ابل ورځ موږ دیوبند ته تللي وو. په دیوبند کې چې د هندوستان د مسلمانانو علماو طالب العلمانو محسنینو او عوامو کوم استقبال کوم مینه کوم محبت موجود وو نو هر څوک ورته حیران وو. د کنټرول خبره نه وه، نه پولیسو اداره کولای سوای، نه د دارالعلوم دیوبند انتظامیه کنټرولولای سوای. حتی له ډېره ازدحامه له ډېره کثرت د انسانانو ځینې مراسم د موږ نیمګړي پاته سو چې موږ ول خدای مه کړه څوک تر پښو لاندې نه سي، کومه غمجنه واقعه رامنځته نه سي. دا په دنیا کې د موږ تاسې د اثر او د محبوبیت بهترینه بیلګه ده. او ګورئ په دې کې ډېر رول د تاسې هم ده. دا هلته چې تاسې وخت تېر کړی ده، تاسې فرد د افغانستان سفیران یاسته. تاسې دلته اخلاق، ښه رویه، ښه راشه درشه، ښه کاروبار کړی ده چې هېڅوک هم بد نه ایسوي، هر څوک محبت ترسره کوي. زوایم دغه د افغانانو اصلي پیژندګلوي ده، همدغه د افغانانو اصلیت ده چې د دنیا په هر طرف کې قدر کیږي، عزت یې کیږي. سره له دې چې د موږ تاسو دښمنان شپه ورځ تبلیغات کوي، شپه ورځ تخریب کوي، شپه ورځ هم تخریبوي، خو بیا هم چې هرې خواته ځو حکومتونه هم غیږ خلاصوي، ولسونه هم غیږ خلاصوي. و این سعادت به زور بازو نیست تا نبخشد خدای بخشنده. امی حالتی که امروز آمده الحمدلله افتخار است. بعد از 4 دهه جنگ، بعد از اشغال اتحاد جماهیر شوروی و بعد از او آمدن امریکا و ناتو و اشغال کردن افغانستان، امروز الحمدلله اقتصاد ما و شما رو به ترقی است. کارهای تعمیراتی و بازسازی به شدت جریان داره. 4 سال پیش در مقابل $1 130 افغانی بود، امروز 67 افغانی شده. آیا این در سطح جهان یک رکورد نیست؟ 4 سال پیش کدام جایدادی که در کابل و کندهار و هرات و ننگرهار و مزار و کندوز و دیگر ولایات افغانستان $100,000 قیمت داشت، امروز $200,000 قیمت داره. بینمی امکاناتی که بسیار کم هست. 4 سال پیش بودجه افغانستان 70% از بیرون تمویل می شد. از 4 تا 6 میلیارد $، از بیرون به بودجه افغانستان داخل می شد، ولی امروز $1 هم امرای حکومت فعلی از بیرون کمک نمیشه. تماما بودجه از عواید خود جور میشه و مصرف میشه، چی عادی بودجه باشه چی انکشافی باشه. کارهای بزرگ مثل سرک کابل و کندهار که حدود 500 کیلومتر میشه، از سر نو از پل تا پلچک همه از سر نو جور شده. آل خط دوم هم کارش شروع است. کانال کوشتیپه که قریب 300 کیلومتر طول داره و یک آرمان دیرینه مردم افغانستان بود، امروز الحمدلله بسیار کلان حصهش انجام شده و باقی کار جریان داره. همداسې ورونو نور پروژې لنن 4 کاله مخته په 2020 کال کې په افغانستان کې 3,500 فابریکې او کارخانې فعاله وې، نن تعداد تر 6,000 اوړي. نن افغانستان په ډېرو قلمونو کې خودکفا ده. 4 کاله مخته موږ تاسې په 18 قلمه جنس کې خودکفا وو چې خپل تولید هم لارو. نن تر 200 قلمه اوښتی ده. دا ډېر ښه پرمختګ ده.
صادرات هم زیات شوي دي، حتی واردات هم په دې معنا زیات شوي دي چې قوت خرید زیات شوی ده. دا ټول د موږ تاسې د وحدت، اخلاص او همدردۍ او همکارۍ برکت ده. اسلامي امارت چې کله حاکم سو هر چاته زمینه مساعده کړه، هغه که تجار وو، که ټیکهدار وو، که له تېر رژیم یا بل چا سره کار کړی وو، که نه وو کړی، ټولو ته یې زمینه مساعده کړه. نن الحمدلله په افغانستان کې دومره پراخي ده چې د سیمې په شاوخوا هیوادو کې به دغومره ارزاني او پراخي د اولي موادو نه وي. همدارنګه ورونو دغه تحول چې اوس راغلی ده، زه بې اساس او بې سنده خبرې تاسو ته نه کوم. دا ټولې رسنۍ، دا ټوله دنیا په دې نه ده ګویا چې په افغانستان کې 40 لکه ځوانان په نشو اخته سوي وو. افغانستان د نړۍ په سطح د نشهیي موادو د تولید اول نمبر هیواد و. نن الحمدلله د نشهیي موادو کښت 0 سو. نن موږ تر 1,20,000 زیات معتادین تداوي کړو، نه تنها تداوي بلکې کسب و کار هم ورزده کو. په هغه نورو باندې چې نشهیي مواد بند سو هغه خود به خوده جوړ سو. دا څومره لویه فتنه وه، څومره خانې ورباندې خرابېدلې. د یو ډېر درانه سنګینه خاندان ځوان به و، هغه به په نشه اخته سو، هغه به د خلکو چپلکې و بوټونه غلا کول. څومره بدنامي به وه. له همدې نشو نه به بالاخره مرګ سو. نن الحمدلله افغانستان له نشیانو پاک سو. هر ډول اخلاقي فساد مخه ونیول سوه. نر نسته چې په ټول افغانستان کې د یو څاڅکی شراب ښکاره کړي یا دې وخوري. نر نسته چې د زنا خبره دې وکړي یا دې ښکاره کړي، یا د سړکو ته راوځي غلا دې وکړي. هېڅ زورواکی نسته چې په نورو بدماشي وکړي او ځان زورور وبولي او نور کمزوري وبولي. عدل ده، حکومت ده، نظام ده، قوانین دي، محاکم دي، هر څوک کولی شي چې ورسې خپل عرایض ورته وړاندې کړي. دلته د موږ تاسې هندوان او سکان هیوادوال حضور لري، د دوی په جایدادونو باندې خلکو قبضې کړې وې. اوس هر څوک ورتلای شي خپل جایداد ترلاسه کولی شي. همدغه د افغانستان د ولس تاریخي اخلاقو دغه سرون تاریخي وو چې اوس الحمدلله بیرته راګرځي. بله خبره ورونو، افغانستان تاسو ته معلومیږي چې د مرکزي اسیا او جنوبي اسیا تر مابین د وصل یوه نقطه ده، د اتصال او د ترانزیت او د تجارت مرکز ده. خو متاسفانه چې په تیرو څو لسیزو کې افغانستان د لویو قدرتونو تر مابین د جګړې ډګر و، د جګړې خط و. مرکزي و جنوبي اسیا یې سره پرې کړي وو. نن بیرته زمینه د دې مساعده ده چې جنوبي و مرکزي اسیا د افغانستان له لارې سره وصل شي. موږ تاسې د ټولې سیمې په اقتصاد کې ښه رول ولرو، د دوی په نزدېکت کې ښه رول ولرو، له دوی سره په بېلابېلو ډګرونو کې همکار واوسو. نن لوی لوی پروژې چې د کلونو کلونو ارمانو د افغانانو، د نړیوالو، د سیمې د هیوادونو او ولاړې وې اوس شروع دي. هغه لویه ټاپي پروژه چې له ترکمنستان نه به ګاز راځي د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته، هغه اوس عملا شروع ده. 14-15 کیلومتره پایپلاین په افغانستان کې لوېدلی ده، 50-60 کیلومتره ورته لار جوړه سوې ده او په شدت سره یې کار روان ده. کاسازر ډېره لویه پروژه د برق ده چې له قرغیزستان نه راځي، په تاجکستان په افغانستان تېرېږي، پاکستان ته ځي، اوس عملا کار شروع ده. د ترانس افغان د اورګاډي خورا مهمه پروژه چې مرکزي او جنوبي اسیا سره نښلوي، هغه تاسې ولیده چې عملا یې د امکان سنجي قرارداد لاسلیک سو. همداسې په نورو برخو کې موږ تاسې الحمدلله ښې لاسته راوړنې لرو، ښه پرمختګونه لرو. د امنیت خو هغه حالت و چې څوک له یو ولایته بل ولایت ته نه سوی تلای، له یوې ولسوالۍ بلې ولسوالۍ ته نه سوی تلای، له یو سمته بل سمته نه سوی تلای. نن الحمدلله شپه ورځ که تجار ده،
که مزدورکار ده، که سیاستمدار ده، که دیپلومات ده، د هیواد له شماله تر جنوبه له شرقه تر غربه شپه ورځ ګرځي را ګرځي، هیڅ مشکل نشته. په زرهاو سیلانیان د دنیا له مختلفو هیوادونو نه راځي، په افغانستان کې بېغمه وخت تېروي. همدغه افتخار د موږ تاسو لپاره بس ده. پرون بل افغانستان کوم خبرونه راتلو، هلته جنگ ده، هلته چاپه ده، هلته مدرسه بمبار سو، هلته کلینیک بمبار سو، هلته بازار بمبار سو، هلته په ولسي غونډو باندې بمبار وسو. نن الحمدلله د سړک د جوړېدو، د کارخانې د جوړېدو، د مکتبو، د پوهنتونو، د مدرسې د جوړېدو، د مارکیټ د جوړېدو خبرونه اورو. دغه حالت چې راغلی ده دا به په ګډو سره نور هم تقویه کوو. افغانستان پخوا د چارواکو کورو. څه معنا؟ که به د چارواکو څوک خوښ و په افغانستان کې وخت تېرولی سوی، که به یې نه و خوښ وخت یې نه سوی تېرولی. دیروز افغانستان خانه مسئولین حکومت می بود. اگر کس با مسئولین و با حکومت جور می بود او در افغانستان زندگی کرده می توانست، اگر نمی بود نمی توانست. ولی امروز افغانستان خانه همه مردم افغانستان است. اگر با حکومت جور باشه یا جور نباشه، حکومتش خوش می آیه یا نمی آیه، ولی با خانه و با تجارت و با باغچه و با باغ و با قریه و با ولایت و با ولسوالی رفتن و آمدن، زندگی کردن، تجارت کردن هیچ مشکلی نداره. اینمی یک تحول خیلی کلان. شما در جریان هستی که 25 سال پیش، 24 سال پیش در 2001 وقتی که امریکا و متحدینشان سر افغانستان حمله کرد، او وقت یک طالب، یک مجاهد، یک عضو امارت اسلامی افغانستان حتی حق زندگی را نداشت. یا بنده می شد، به پولچرخی و به باگرام و به گوانتانامو انتقال می شد، یا شهید می شد، یا مجبوراً از کشور خود هجرت می کرد و یا به کوها بالا می شد. 4 سال پیش که تحول آمد شما دیدی، از رئیس جمهوری حکومت سابق تا ادنا مامور همه در کابل بود. در شهر بزرگ 7 میلیونی کابل یک قطره خون ریخته نشد. امنیت همه ساکنین گرفته شد. تا امروز کسانی که سر اجساد شهدای ما با اجساد در داده بود، اجساد شهدا پشت موتر کش میکرد و هم امروز آزاد زندگی داره. اینمی است اخلاق اسلامی، اینمی است اطاعت از اوامر امیر خود که عفو عمومی اعلان شد، هر چی عفو شد، هر کس از هر غم خلاص شد. طوری که در حدیث شریف می آید انصر اخاک ظالما او مظلوما، نصرت برادر خدا بکو، چه ظالم باشه چه مظلوم. صحابه کرام پرسان کرد که یا رسول الله، نصرت مظلوم خوامی است که از ظلم ظالم خلاص کنیم، نصرت ظالم چطور بکنیم؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ میگه دست ظالم از ظلم بند کو، این همین نصرت ظالم است. الحمدلله امروز امیتر شد که نه ظالم ظلم کرده میتانه نه مظلوم تحت ظلم است. شما دیدین که در فتوحات تحولی که در 11 روز در تمام ولایات 24 ولایت 34 ولایت افغانستان و 400 کم و بیش ولسوالی افغانستان در 11 روز تحول آمد. آیا کدام مجاهد از کندهار به بدخشان رفت که اونجا جنگ بکنه؟ از مزار به هرات رفت؟ از ننگرهار به مزار رفت؟ نرفته. این دلیل همی است که همه مردم افغانستان، چه تاجک بود یا ازبک، پشتون بود یا ترکمن، هزاره بود یا پشایی و نورستانی و بلوچ، یا گوجر و دیگه، همه در مناطق خود استاد شد،
قیام ملی بود، در مقابل اغیار تحول آمد، انقلاب آمد که دنیا را حیران کرد. و تحول اینطور تحول نبود، تحولی که بعد از شکست کمونیسم و حکومت کمونیستی آمد تماما افغانستان چور شد، خانه جنگی شروع شد. تنها در کابل 60,000 مردم کابل شهید نشد، ولی در این تحول یک میل اسلحه ضایع نشد، یک موتر ضایع نشد، یک کامپیوتر ضایع نشد. معلوم شد که مردم افغانستان با وطن هم محبت داره، با دین هم محبت داره، با نظام خود هم اطاعت داره و با اشغال و با اغیار هم ضدیت داره. همدارنګه ورونو د موږ تاسې په ضد باندې به مختلف پروپاګندې کیږي، تبلیغات به کیږي، ولی څوک چې افغانستان ته ځي او هلته ویني هغه حالات، هغه امن، هغه د بیا رغونې کارونه، هغه د خلکو تر مابینځ اخوت او ورورولي، دا ټول موږ تاسو ته خوشحالي رابخي او دا خوشحالي د الله تعالی دایمي لري. او دغه یووالی بدخواهانو ته یو بهترین پیغام ورکوي چې دا ولس که په نس موړ د کوږی، که تس لاس د کټه کلاس، که اسباب لیک دي کډیر، خو د خپل دین او وطن د پاته بیا ټول یو موټی دي. او تاسو پوهیږئ چې د وطن دفاع د جنگونو ګټل دا په عقیده او نظریه کیږي، دا په ایډیالوژي کیږي. دا صحیح ده چې ټکنالوژي ډېر رول لري، ولی موږ تاسې که انګریز ته شکست ورکړی دا او کوم شوروي ته ورکړی دا او کوم امریکا او ناټو ته ورکړی، دا د عقیدې و، د نظریې و، د اتفاق و، د قربانۍ جذبه وه. او دا الحمدلله بې ساري ده او دا د موږ تاسې افتخارات دي. راځم ورونو د خپل سفر په حواله باندې چې هندوستان تم سفر درلود او دلته کوم مجالس درلودل، هغه به له تاسو سره شریک کړم ځکه چې دا مسایل په موږ تاسو ټولو پورې اړه لري. یوه خبره چې له تاسو نه خصوصي غوښتنه لرو هغه دا ده چې تاسو کې زیاتره تجاران دي، کوشش وکړئ چې د افغانستان د تولیداتو او محصولاتو دپاره کوم خپله ګټه ډیره کمه هم وي یا بلکل وي هم نه، خو چې د خپلو غریبو بزګرانو دهقانانو د محصولاتو دپاره مارکیټ پیدا کوي. موږ ملاتړي یو، خو د تاسې توجه او اخلاص هم پکار ده. ښه، په دې سفر کې هندوستان ته چې دلته م له چارواکو سره ولیدل، د بهرنیو چارو له وزیر سره، نو په دې کې د ډیپلوماتیکو اړیکو په لوړوالي خبرې وسوې. په کابل کې به د هندوستان سفارت چې تر اوسه پورې تخنیکي ټیم کار کاوه، له دې بعد به ډیپلوماتیک ټیم د سفارت کچې ته به لوړېږي، فعالیت به کوي او دلته به سفارت ته د موږ ډیپلوماتان راځي، د دې به خدمت کوي، د تاسو په خدمت کې به وي. او دوه اړخیزه سوداګري باندې خبرې وکړې چې سوداګري به زیاتوو. تاسو په جریان کې یاست چې تېر کال د موږ د دې تجارت له $1 میلیارډ نه واوښت. همداسې به کوشش کوو چې بیا هم زیات سي. د صحت په برخه کې د همکاریو وعدې وسوې، چونکې په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې اړتیاوې ډېرې دي او مهمه دا ده چې د تجارانو، د محصلینو او د مریضانو دپاره د ویزو په اسانوالي کې وعدې وسوې او خبرې وسوې. امید شته چې عمل ورباندې وشي. همدارنګه د سوداګرۍ په برخه کې چې موږ تاسو کومې ستونزې لرو، دغو ستونزو په برخه کې که د افغانستان لوري ته وي که د هندوستان لوري ته، په ګډه به کار کوو چې ستونزې راکمې سي، سهولتونه زیات سي او موانع له منځه ولاړ سي. او فیصله مو وکړه چې د تجارت په برخه کې یوه ګډه کمیټه سره جوړه کړو. هغه کمیټه به کار کوي چې تجارت ته وده ورکړي او د تجارت او د تجارانو په منځ کې مخکې چې کوم خنډونه وي هغه له منځه یوسي. او
فلحال تاسو پوهیږئ چې د پاکستان او د هندوستان تر مابین هم اړیکې ښې نه دي او د موږ تاسې مځکنۍ لارې له ستونزو سره مخ دي. نو فیصله وسوه چې هوایي دهلیزونو په برخه کې به سهولتونه رامنځته کوو، کوشش وکړو چې کارګو زیاته سي، غټې غټې تیارې پیدا سي او د هغو لکه اوس هم الحمدلله کارګو زیاته سوې ده، زیات مالونه راځي، ولې دې ته به خصوصي کار کیږي چې دغه سلسله نوره هم پراخه سي تر څو د موږ تاسې مالونه اسانه او ارزانه د هندوستان مارکیټ ته راورسیږي. له دې نه هم دا غوښتنه مو وکړه چې په کارګو تیارو باندې فیسونه کم کړي، موږ به یې هغه لوري ته کم کړو د ګراوند هینډلینګ او د نورو برخو. او دغسې د کابل هم امرتسر کندهار دهلی، بمبئی کابل او بمبئی کندهار ترمنځ د مستقیمو کارګو پروازو د پیلولو غوښتنه مو وکړه. په دې باندې به کار کوو انشاءالله چې د دوی لخوا په دې برخه کې د ښې همکارۍ وعده وسوه. همدارنګه به وړاندیز وکړو چې ځینې هندي هوایي شرکتونه شته چې هغه په دې برخه کې راوړاندې سي او د صادراتو وارداتو په برخه کې د افغانستان له هوایي شرکتونو سره ګډ کار وکړي او د سوداګرو د پیسو د انتقال لپاره د بانکي رابطې لپاره هم خبرې وشوې چې انشاءالله په راتلونکي کې به نور کار هم ورباندې کیږي. د یو میکانیزم له مخې به په دې برخه کې هم سهولت رامنځته کیږي او افغانستان تاسو ته معلومیږي چې د دوا او درملو او ځینو نورو صنعتي اموالو او کارخانو ته ضرورت لري چې په دې برخه کې د هند حکومت ته د پانګونې بلنه ورکړه سوه. همدارنګه د مسلکي کسانو د استخدام او تاسو پوهیږئ چې تجارت تر اوسه پورې ډیر ښه روان و، له دې بعد به هم د ښه کېدو کوشش کوو. د واګا بندر د خلاصېدو دپاره مو هم دا خبره وکړه چې هلې ځلې به کوو تر څو دغه تشنج راکم سي او دغه نږدې او اسانه او ښه لاره بیرته خلاصه سي. په دې کار باندې هم اخته یو. د چابهار بندر دوه اړخه لري، یو سهولتونه غواړي او یو د امریکا د متحده ایالاتو له لوري د بندیزونو مسله ده. فیصله دا وسوه چې دواړه لوري به د امریکا له حکومت سره په خپلو مجالسو کې دا خبره یادوو، له هغوی سره به هم خبرې کوو او د سهولتونو د رامنځته کولو په برخه کې به هم کار کوو. د ویزو د مشکل په حلولو کې دوی څه قدمونه اخیستي دي، امید شته چې نور هم په دې برخه کې پرمختګ وسي او ډېر امید لرو چې انشاءالله راتلونکي کې به راشه درشه زیاته سي. مهمه دا ده چې اړیکې وغوړېږي، سفارتي اړیکې وغوړېږي او راشه درشه ډېره سي، نو به نورو برخو کې زمینه مساعده سي. د تاسې له توجه نه ډېره مننه کوم، د تاسې په لیدو ډېر خوشحاله یم. که کوم دروند ګډونوال کوم سوال و پوښتنه لري مهرباني وکړئ، زم په خدمت کې یم. یک موضوع زیاد ما رفته، ما اینجا در هندوستان بندیا داریم، بعضی در بندیخانه ها هست و بعضی هم از بندیخانه ها بیرون است ولی از کشور رفته نمیتونه. در این باره هم با وزیر صاحب خارجه صحبت کردیم، وعده کرد که در این باره کار میکنیم که همین مشکل هم حل شود. در بعد ولایت اوسیدونکی یم، ننګرهار د ولایت. اته کاله مې بندیم په هندوستان کې، شپږ کاله په جیل کې تېر کړي دي او 2 کاله ملته تېر کړي دي. د روپۍ درک مې نشته، د ډوډۍ درک مې نشته، د کوټې درک مې نشته. افغانان اصلا له کومه کوي او نن نور افغانان در بدر خالي ډوډۍ په بوټانو کې مزدوران دي خواران. نو زړه تکلیف مې دی، شکر مې دی او دغه د فشار مې دی. بیخي د ژوند د وتلې چې خدای مې ستانه ته توجه ده چې په ژوند باندې د خپل بچو ته ورسېږم، دا مړه دلته مړ نشم دلته. موږ به ډېر کوشش وکړو انشاءالله، ډېر کوشش وکړو. خصوصي غوښتنې مې کړې دي د تاسې د ازادولو د اړولو، نو که خدای کولی زمینه به مساعده شي. صحیح ده انشاءالله؟ نوم مې څه ولیک سره کړ، نوم مې ځان سره ولیک. نوم یې څه ده؟ ممتاز فقیر محمد. ډېر تکلیف کې شب توجه او ترحم غواړم. خدای دې وساتي. سکر صاحب صاحب ته یو نو مننه کوم د تالار مرګرونه چې وخت مو راکړی، تاسو نه مننه کوم چې موقع مو راکړه. ډېره زیاته مننه، ښه وختونه ولرئ. تاسو ډیره مننه.
ډیر ښه راغلاست او موږ ډیر خوشحاله شو. موږ دپاره ډیر لوی افتخار ده چې تاسې دلته راغلي او تاسې موږ ته وخت راکړی ده او زموږ دغه تجارونه دلته راغلي دي او تاسې را دیدن کړی او تاسې زموږ غږ د نږدې نه اورېدلی ده. ډېره مننه. کور آباد خوشحاله اوسئ. ټول بیا هم ستړي مه شئ. مننه. ستړی مه شه. ډېر ښه راغلی او ډېر ښه کار وشو چې ته راغلې موږ ولیدلې او دا ستا تاریخ ډېر الله پاک لوړ کړه او نور یې خدای پیاوړی لره او دا د دیوبند کار دی. دا یو بل تاریخ شو. دلته ډېر سفیران وزیران ما لیدلي چې راغلي دي ښه خپل شخصي عملونه یې کړي دي د وطن دپاره خدمت نه دی کړی او دا د امارت په راتلو زه خپله دغونه خوشحاله یم په جامو کې نه ځایږم. مسلمان خو الحمدلله ټول یو. خدای دې موږ او تاسو په مؤمنانو کې حساب کړي او ډېره ښه ده. خدای مادي آخر زمانه ده آغاز موږ او ستاسې برحاله لري دا حکومت په اتفاق په اتحاد